نړۍ نن د یو ژور بدلون پر پوله ولاړه ده. داسې بدلون چې پکې د قدرت توازن ورو ورو له لویدیځه ختیځ ته اوړي. که څه هم ځینې لویدیځې رسنۍ هڅه کوي د اسیا راتلونکی تیاره او له ستونزو ډک وښيي، خو واقعیت تر دې ډېر پیچلی او متضاد دی. په ظاهره اسیا د انرژۍ د کمښت، د بیو د لوړېدو او د نړیوالو شخړو له اغېزو خوندي نه ده. د منځني ختیځ جګړو د تیلو او ګازو بازارونه ګډوډ کړي او دا اغېزې تر لرې اسیا پورې رسېدلي دي. په ځینې هېوادونو کې د سون توکو کمښت، د ژوند د لګښت لوړوالی او حتی ټولنیزې اندېښنې لیدل کېږي. دا هغه حقیقت دی چې نشي پټېدلی. خو له بلې خوا د اسیا اقتصادي تصویر بیا بیخي بل رنګ لري. دا سیمه نه یوازې دا چې د نړۍ تر ټولو چټکه وده کوونکې اقتصادي حوزه ده، بلکې په تدریجي ډول پر ځان بسیا کېدونکې هم ګرځي. د اسیا هېوادونه ورځ تر بلې له یو بل سره خپلې سوداګریزې اړیکې پیاوړې کوي او دا کار هغوی له لویدیځو بازارونو څخه لږ خپلواکوي. ټکنالوژي، پانګونه او تولیدي ځواک هم ورځ تر بلې همدې سیمې ته راټولیږي. دواړه انځورونه، یو د بحران او بل د پرمختګ، په یوه وخت کې روغتیا دي. توپیر یوازې په زاویه کې دی. هغه څوک چې یوازې ستونزې ویني د بدلون لوی بهیر له پامه غورځوي، او هغه چې یوازې پرمختګ ته ګوري د لنډمهالو خطرونو ارزښت کم ګڼي. په حقیقت کې اسیا یو شان سیمه نه ده. سویلي اسیا د جغرافیې له امله د بحرانونو اغېزې ژر احساسوي، په داسې حال کې چې ختیځه اسیا نسبتاً باثباته ده او د بحرانونو د جذبولو قوي ظرفیت لري. جنوب ختیځه اسیا بیا د دواړو ترمنځ ولاړه ده، هم اغېزمنه کیږي او هم فرصتونه ترلاسه کوي. ځینې شنونکي دا هم اټکل کوي چې نړیوال فشارونه په ځانګړي ډول د انرژۍ کړکېچ ښایي د اسیا د ودې د کمزوري کولو لپاره وي. خو دا ډول نظریې ډیری وخت د واقعیت له پیچلتیا سره سمون نه خوري. نړیوال سیاست یوازې د پلانونو له مخې نه، بلکې د تېروتنو، ناسمې محاسبې او ناڅاپي پیښو له لارې هم پرمخ ځي. نړۍ د یوه نوي نظم پر لور روانه ده. اسیا سره له ټولو ستونزو د دې بدلون اصلي محور ګرځي. لویدیځ شاید لا هم ځواک ولري، خو هغه یوازینی لوبغاړی نور نه دی. راتلونکی به د سیالۍ، بدلون او دوامداره بیا ارزونې وي، او په دې لوبه کې به هغه بریالی وي چې نه یوازې بحران درکړي، بلکې فرصت هم وپېژني.